ایمان لري غیرت لري چې تا ښځه ورونه تور پرېښې ده ستا د ورونو خدمت به کوي ولې به کوي دونه ډېر طلاقونه دي دونه طلاقونه دي غمونه ګرد زما پر سر دي نو اوس چې کله یو سړی راولاړ سي ښځه په چا طلاقوي دا دغه شیطان دی شیطان مبارک الله څه ویل دی دا زموږ ډېر ځوانان په بار کې اوسېږي د چا 10 کاله د چا 12 کاله د چا 15 کاله سوي دي دی هلته ناست دی بس 100 روپۍ ګټي خوارئ زیارت رکوي لمنځونه مه کوه د شرابو په دوکان کې مزدور یې 2 روپۍ پیدا کوي بیا یې خپلو ورونو لره راستوي بس خوشحاله دی زما ورونه ډېر زما د کور خیال ساتي دلته د ده میرمن د ده کوروالا د ده عزت د دې پاتې دی 10 کاله هلته اوسېږي ولې ظالمه شرم و حیا لري ایمان لري غیرت لري چې تا ښځه ورونو تور پرېښې ده ستا د ورونو خدمت به کوي ولې به کوي نو دا ستا ګورې د دې خلکو په دې خبره سر نه خلاصېږي ښځه ستا د ورونو خدمت کوي او ته ستا د ورونو خدمت کوي نو ستا د ژوند مقصد دا سو بس ته به د ورونو خدمت کوي دا ورونه ستا کله خدمت کوي په دې خبر یې دا چې بیا کله ته رالې وطن لره ستا په پیسو چې کم دوکانونه جوړ کړي دي 10 دوکانونه جوړ کړي دي تی 10 ورونه یاست په دې کې تا ته یو دوکان در رسېږي په دې پوهې که نه یې پوه یا نو بس ما ورونه هېڅ ورورګلوي مرورګلوي نه غواړي هېڅ ورورګلوي مرورګلوي نه غواړي تر ټولو لوی مشکل چې دی هغه د ورورګلوۍ دی په نن زمانه کې هر ورور له وروره ګیلهمن دی هر ورور له وروره په ژړا دی هر ورور له وروره سره داس په ګریبان دی یاره تا زما سره داسې وکړو نو دا ځوانان تللي دي 10 کالې کېږي او چې ودونه نه لري هغه خو لا هم یوه خبره ده زه ټیک دی عقل هم نه لري واده هم نه لري نو ناست دی دورې ناست دی چې دا واده هم لري او کوچنی بچی به هم لري هغه 10 کاله مخکې ستا زوی پیدا سوی دی یا بچی بیا ته تللی تو خدای ته نه شرمېږي دا مور و پلار نسي ورته ویلی چې زویه ما تا ته دا واده د دې دپاره در وکړي دا ما ته یوې زنانې ویلې ویل مولوي صاحب زه زما خاوند ولاړی بار لره نو بیا زه دا مطلب لیورو د دا سرګنیو دې سره ناست وم بیا خبره دا نو کوزده سوی ده واده نه دي سوی واده نه دي سوی دی ولاړی چې ولاړی نو بیا افسرګنۍ سره حال وسو چې دا موږ چیش دپاره غوښت ده د ولې مې غوښت ولې مې زما ژوند را تباه کوئ ولې مې زه و بې عزتۍ ته وتړم ولې مې زه و دې ته وتړلمه چې زه خودکشي وکړمه بس د ورور عزت را باندې ګران د پلار عزت را باندې ګران د مسافر خاوند عزت را باندې ګران زه به دلته ناسته یم ولې ناست یم تو خدای ځوانانو تاسو تللي یاست ستا کم مشکل دی ستا ته څه مشکل څه پریشاني ده تا ټوله پریشاني د خپلې کوروالا دپاره نه ده جوړه کړې پلار هم ګزاره کوي مور هم ګزاره کوي ورور هم ګزاره کوي خور هم ګزاره کوي او یو ستا بچان ګزاره نشي کولی زه دې ځوانانو ته خاص کوم د الله په خاطر راسئ پروا نه لري د دې 2 روپۍ ګټې دورې 102 ګټې د دې 2 روپۍ خوند ډېر بالا دی تر هغه 102 څه کوې دا وطن تا ته په نامد راړئ دا هلته ناست یاست و خیراتو ته ناست یاست د میاشتې هغه کم هغه د بېروزګاري الونس راځي چیش راځي هغه پیسې د ته خوشحاله دا نه دی ژوند که ژوند غواړې ازموږ یو عزیز تللی و بیا واده په باد کې پسې وکړي کوزده یې کړی واده یې په باد پسې وکړي بیا یې پسې ورواستوله کوروالا بس ټیک ده صحیح ده ته پوهېږې کوروالا دې پوهېږې عزت دې پوهېږې دا ولې داسې پېښه ده چې ته دورې وسېږي او ښځه دې دلې ده او دا خبره لا بله درته کومه چې ته هم د ورونو خدمت له هغه ځایه کوې ستا کوروالا خدمت له دې ځایه کوي کپړې خوراک میلمانه صفایي ډوډۍ دا ټولې خبرې دا کوي څه وجه ده زموږ ورېنداره ده څه وجه ده موږ کور ګډه دی څه وجه ده بس سړی یې نسته نو موږ به خامخا لاس پر تېروو زړه مې پر خوږېږي تر ټولو لوی ظالم بابا دی که ژوندی دی او ادې ده که ژوندی ده دا به الله جهنم لره بیایي ولې تا د زوی او د کوروالا په مابینځ کې جدایي راوستلې ده د الله رسول فرمایي څوک چې څوک سره جدا کړي الله پاک به د قیامت په ورځ د هغه خپل نږدې قریب جنې جلا کړي دا ځوانانو ته خواست کوم زارۍ کوم اش راسئ قطا وتلی دوکه سوی په دوکه تللی ځواني ونه پوهېدې اوس چې عمر ډېر تیر سولو یا و دې شي ته مه ګوره بس راځه خپل کور ده هغه دې بچیان دي هغه دې عزت دی دا و هغه چا ته ورمعلومېږي زما په خبره هغه خلک ډېره خوا به دی د چا چې زوی تللی ولې مولوي صاحب زامن به خطا باسي زموږ یو چله بله ده زموږ یو څه کار و کتار برابر دی یا نو حاجي صاحب ته وایم حاجي صاحب که تا لور و چا ته ورکړه بیا هغه وغورځېدی بیا څه چل کوې
بیا د اسباب بیان پیدا کوي هغه ورستې ته دغه واوره یا زه ستا غم هم کومه د دا بل کور غم هم کومه ته یوازې د نس غم کوې ولا که د عزت غم اخیستی ولا که د دې بچي غم اخیستی چې چا راوت کړې ده او بیا په کور کې نه پر خلکو دی لوڼې زیاتې دي ولې زیاتې دي ولې ظلم کوئ پښتنو نیم دوزخیان یاست نیم په چشتو په دا خبرو دوزخیان یاست ظلم کوي ناجایزه کوي زوی دې راځي تور ته مه راځه نو څه کوي چې راځي بدل یې والله که د هغه خبرې دي بدامني د خوند نه کوي بچیان څه پوه وکړي ولې ظالمه ولې پر دې سړي باندې 15 کاله تېر شو د واده 6 کاله بعد یې رالی کور ته بیا یو بچی الله ورکوي دلته دی د 80 کالو دی بچی چې دی هغه د 4 د 5 شپږو کالو دی دا بچیان څه کوي ګرځنه دی به د بچیانو خدمت کله ویني خیر پیغمبر علیه السلام فرمایي السفر قطعة من العذاب دا زه نه وایم دا د الله رسول وایي دا بخاري و مسلم وایي چې یمنع احدکم طعامه و شرابه خوب دی خراب هغه خوراک دی خراب هغه چشاک دی خراب چې کله دی کار وسو فورا فلیعجل الى اهله فورا دا زه خپل کور ته راځه وخت مه ضایع کوه دا چا دا موږ ته جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم ډېره ستړې خبره ده والله داسې د پریشانۍ زه داسې نه یم نعوذ بالله استغفر الله الله پاک دې ګوره ډېره بده خبره ده زه چې کوم الله دې ماته جهنم راکړي که زه مشورې غواړم زه مشوره کوم دا د دې بچیانو د دې لوڼو پر یاد درته وایم هغه زما سره رابطه کوي چې مولوي صاحب د خدای روی درته نسم ما څه ظلم کړی دی زه ولې زه د خپل ژوند څنګه تېر کړمه زه ولې د پردیو ځوانانو سره په کور کې زما وروڼه زما څه دي ستا هېڅ نه دي بیا پخوا مې خواشه وه هغه مړه شوله سر مې هغه مړ سو خویندې وې هغه واده سولې زه څه کوم ولې نو دا اسلام راته وایي دا پښتونولي راته وایي دا د پښتنو عزت پر دا ځای ودرېدی بیا چې سبا په دروازه کې ولاړې هغه بېوقوفه لیوالې را ولاړ شوه بېلچه د خپله ورېنداره ووایي ولې په دروازه کې ولاړه وه د دروازې زو تا ودې دروازې ته مجبوره کړله تا ودې بېعزتۍ ته مجبوره کړه ته خو تللی وې یا به دې بل واده کړی یا به دې نورې خبرې کولې دا څه وکړي داسې مه کوئ قطعا مه کوئ بابا که ژوندی دا راوغواړه موره که ته ژوندی یې دا راوغواړه خامخا یې راوغواړه دا پیسې دې په اور پسې سي دا پیسې دې خدای ورک کړي چې زما په عزت باندې به زه تا ته روپۍ ګټم بیا به دله راستو هم دا نسي کېدلی نو پیغمبر علیه صلات وسلام مبارک فرمایي داسې قطعا مه کوئ او په دې کې ستاسو دپاره ډېر لوی خیر دی او په دې کې ستاسو دپاره ډېر لوی اجر دی د ملایانو نه چې ښایسته مجمع ووایه بیا چې 50,000 روپۍ مو جیب ته ور واچوي زما هغه یو شی نشته زما د یو شی نشته هغه چې دوی کومې نکاحوې تړلې دي بیا چې طلاقونه راځي هغه بیا زور در دوی زه ډېر ورسره پریشانه شم د مسلمانۍ په خاطر کنې نور خو یو شی نشته هر سړی په خپلو پښو راځړېږي الله دې زموږ د خوندو د لوڼو حفاظت وفرمایي د هر مسلمان یو خور دې الله حفاظت وکړي که زموږ دښمن دی هم که زموږ دوست دی هم موږ دا نه غواړو زه په ټول ژوند د چا د خور او د لور کمی نه غواړم په ټول ژوند زما د سر دښمن یې زه په خبر یم چې پلانی زما دښمن دی پلانی مې دښمن دی پلانی مې دښمن دی په خدای قسم ولور ته دغسې دعایې کوم لکه خپلې لور ته چې ولور ته دغسې دا سودا زه نه کوم دا بېوقوفي نه کوم چې د چا د لور ویډیو راله یو تصویر رالی یو ریکارډینګ رالی یو پلان دا زه نه په ټول ژوند زما د سر دښمن قطعا یې نه کوم زه د چا پر عزت باندې خپل سوداوي شکسې نه کوم کاروبار نه کوم ستا سره کوم په وسب راو در سره کوم ستا لور ستا خور ستا دې ستا ښځه دا زما خوندې دا زما خوندې دي دا زما ایمان دی او په ځان کې دا شی پیدا کړي د سپیانو چمونه به نه کوو چې چا سره خبره رااله چې ته د لورو د خور پیغور ورکړي دا مه قطعا یې مه کوم غلطي ما کړې ده زما ته د لور پیغور ولې راکوي غلطي تا کړې ده تا ته د ښځې پیغور ولې در کوم دا شی مه کوئ صحیح ده او پښتانه ته باید له دې خبرې جنګ ختم شي خو ماتې به دا وایي په دا جنګ کې یوه خبره راته وکوي پیغور یې راکوي هغه نور پرېږدم یې نه وایي ما طلاقو قسم اخیست زه و دې ښځو ته یو خواست کوم خواست دا ورته کوم چې ته یې کور والا زنانه ستا خاوند دی مالک دی د طلاق صحیح سو نو ته داسې وکړه چې کله خاوند لره خشم ورلی و هرې ښځې ته دا وایم خاوند لره خشم ورلی ته خالي دا خپله خوله خاموشه کړه خاموش بس خاموشي اختیار کړه دی دې وګایږي ښکنځا او بل یې وکړلو بیا ګانټه و دوې و درې بعد یا جنې ولاړه سه بیا ګانټه و دوې درې بعد چې د دماغ بیرته ځای له رالی بیا ورته ووایه
چې سړی اکا دا خبره داسې نه وه داسې وه ته نه یې په پوه سوی دلته د سړي دماغ ځای لر رالی بیرته تا ته وایي چې بس کور والا ما ته معافي کوه غلط دی انسان دی غلطي راڅخه وسو دا واحد علاج دی د نه طلاق که ښځه دا غواړي چې زه طلاقه نه سم شیطان چې دی ابلیس د شیطانانو مشر هغه ته ابلیس ویل کیږي د ده عرش او تخت دا په سمندر کې دی په سمندر کې پر اوبو باندې د تخت دی نو چې کله سهار سي دا ابلیس را ولاړ سي دا کشني کشني شیطانان چې دی هغه رخصت کی ولاړ سي خپل کار وکړي انو خیر هر سړی رالی هر شیطان رالی خپل کار یې وکړي ماښام چې کله دا شیطانان راسي نو بابا ته کیسه کوي بابا پوښتنه ځینې وکړي هلکه راسه نن دې چیش کړی دی هغه ورته وایي لکه زموږ ته سپین ږیری سړی عاجز صاحب پر کور سي بچیان یې کاروبار کوي نو چې ماښام راسي هر یو جلا جلا پیل دی هلکه زویه نن دې چیش کټلی دي چیش دې وکړو څوک راغلي وو څوک نه راغلي زما په شناخته خیلو کې څوک راغلي وو که نه راغلي په قریبانو کې څوک راغلي وو که نه راغلي دا ټولې پوښتنې ځینې کوي نن سودا څنګه وله بازار څنګه وو ګراکان څنګه وو ګراني څنګه وه ارزاني څنګه وه دا ټولې خبرې پوښتنې ځینې کوي د الله رسول فرمایي ابلیس بیا د خپلو کشني شیطانانو چې سهار یې ولېږل ماښام لره رالو چې رالو پوښتنه ځینې وکړي هلکه راسه پوښتنه ځینې وکړي تا نن چیش وکړلو هغه وایي ما نن داسې په یو سړي باندې بدکاري وکړله بدکاري مې په وکړه صحیح ده ټیک بس اخواته بیا بل یو راوغړی هلکه ته راسه چې رالې تا نن چیش وکړلو هغه وایي ما نن داسې په یو چا باندې ژره وخریله مثال ما ژر ورباندې وخریله هغه وایي صحیح ده ټیک بیا د بل یوه څه پوښتنه وکړي تا چیش وکړلو هغه وایي ما داسې یو سړی نن په سود اخته کوي سود مې ورباندې وکړي صحیح ده تا هم بس ټیک ته ښه کار دې کړی اخرنی په بل حدیث کې بیا راځي یو ډېر بدرنګی بدشکل شیطان چې د ده په اولاد کې ډېر بېکاره رنګ دی د مسلم په حدیث کې ونسته بل حدیث کې راځي هغه څه پوښتنه وکړي تا نن چیش وکړلو هغه ورته وایي ما نن دا کار وکړي سړی رالی کور ته خاوند رالی کور ته چې کور ته رالی بس پر یو خبره مې دی و خپله کوروالا دی و خپله میرمن دی و هغه خپله زوجه دا مې په یو خبره سره اخته چې سره اخته مې وکړلو نو بس مطلب د یوې خوا جوابونه و د ده د خوا خشم و غصه و قهر ولو اخر مې دا سړی دومره په غصه کې راوستی چې و دې خپلې ښځې ته ویلې پر ما طلاق یې طلاق یې طلاق یې پر ما په 3 طلاق یې پر ما په 100 طلاق یې بس دغه کار مې وکړي اوس نو فرمایي چې پیغمبر اسلام مبارک فرمایي ويقول نعم انت قال الاعمش اراه قال فيلتزمه پیغمبر اسلام فرمایي په دا یوه حدیث کې خدا خبره ده چې دی فیدنیه ځان ته رانږدې کړي چې او تا ډېر ښه کار کړی راسه څنګ ته مې کښېنه ډېر ښه کار دې کړی دا بل بیا فرمایي وایي نه پیغمبر اسلام مبارک ویلې چې دی راولاړ چې دا خپل کشنی زوی شیطان دی لمسی هر شی چې بولې د دې سره معانقه وکړي د دې سره غېږ میلاو کړي دا دې ډېر ښه کار کړی دی تا زوروره ګټه راوړې ده د شیطان خو مقصد داغه دی چې خلک له دین و اسلام واړوي د خلکو په دین کې خبرې راولي دلته په دې ځای کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي دا مشر شیطان دا دومره خوشاله سي د خپل کشنې سره غاړه میلاو کې چې تا ډېر ښه کار کړی دی نو ولې نو څه کار شوی دی څه بده خبره دغه سلفیانو 3 طلاق ته 1 طلاق وایي بس پلار بس سلفیان لر ورته وبوایي چې وروره 3 طلاق و دا 1 طلاق هغه وایي نه 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 زموږ په مذهب کې 3 طلاق 3 بلل کېږي صحیح سو او زموږ د مذهب سړی خو لاړې تباسلو هلته د سلفیانو چې پر لاره کم سړی روان دی نو هغه که اوس 1 طلاق ورکوي 1 شمار سو په سبا یې بل 1 ورکوي 2 شمار سو په بل سبا یې بل ورکوي دا 3 شمار صحیح سو اوس شیطان چې دغه ښځې او د خاوند په مابینځ کې افتراق او جدایي راوستله دا د 2 قومو په مابینځ کې لویه شخړه جوړه سوله د یوې زنانې د وجې بیا 2 قومونه په بدۍ سره اخته شي ماله پرون یو ځوان راغلی و ځوان داسې راغلی و چې د مطلب چې کومه خورکۍ ود سوې وه دا اخښې بله کوزده یا واده چې دی هغه کړی دی ډېر پریشان و
چې ډېر لوی مصیبت کې اخته سولو. زموږ په ژوند کې دا خبرې نسته او بیا په دې کې دا دی چې زموږ خور ډېر زبردسته ښه ژوند ښه بچان ښه کور، نو ولې داسې وسوله؟ صحیح سو؟ یعنې ډېره لویه پریشاني ورته جوړه سوله. نو دلته چې څوک راولاړ شي د چا لور طلاقه کې، د چا خور طلاقه کې، بیا ورته وګوره د چا خور لور د قوم یوه ښځه طلاقه سوې یې، پرېږدی سړی چې د دې څه ډېر لرې دي د هغه قوم دی د بل قومه سې بد کېږي نفرت کېږي، هغه وایي زموږ ښځه ولې پر چی شه طلاقه څه ګناه یې کړې وله. صحیح سلو؟ نو اوس پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي شیطان ډېر خوشحاله شي، بیا جګړې، بیا بدۍ، بیا مړې، بیا حتی ښځه راولاړه شي چې وخوري زهر وخوري، حتی سړی راولاړ شي پریشان شي چې یاره دا خو ما 3 طلاقه ورکړو زه په ځان نه پوهېدم. ابل زه سړي 3 طلاقه ښځې ته ورکړي وو، نو حجرې له چې رالي ول مولي صاحب داسې د خولې بس یو بد توری ووتی و ښځه ته وم چې ووتی و یو ډېر بد توری دی. وم ویې وایه وروره چې ځای یې نه و پر هغه ځای دې وایي نن چې زه ځای پوښتنه درڅه کوم د ده دا خیال دی چې اوس هم د 3 طلاق ورکړي دي، د ده دا خیال د 3یم طلاق زه بیا طلاق توری وم پر ما به نوره توره شپه شي. ما ول تورې ووایه تورې ووایه خراب بزرګي کوې ول ما داسې 3 طلاقه ورکړم. ما بس خبره خلاصه خبره خلاصه. اوس که ژاړې که خوشحالۍ کوې که خوابدۍ کوې که چیغې وایې که کوکې وایې که ګریوان څیرې هر شی چې کوې خبره خلاصه. نو د الله رسول فرمایي د شیطان چې ابلیس دی د هغه لوی مقصد دا دی چې ستی په مابینځ کې جدایي راولي. زه به دې ښځو ته یو خواست کوم، خواست دا ورته کوم چې ته یې کوروالا زنانه ستا خاوند دی مالک دی د طلاق. صحیح سو؟ نو ته داسې وکړه چې کله خاوند لره خشم ورلی و هرې ښځې ته دا وایم خاوند لره خشم ورلی ته خالي دا خپله خوله خاموشه کړه، خاموش بس خاموشي اختیار کړه. دی دې وګایږي ښکنځا او بل یې وکړلو، بیا ګانټه و 2 و 3 بعد یا جنې ولاړه سه بیا ګانټه و 2 3 بعد چې د دماغ بیرته ځای له رالی بیا ورته ووایه چې سړیه که دا خبره داسې نه وه داسې وه ته نه یې په پوه سوی. دلته د سړي دماغ ځای له رالی بیرته تا ته وایي چې بس کور والا ماته معافي کوه، غلط انسان دی، غلطي راڅخه وسو. دا واحد علاج دی د نه طلاق. که ښځه دا غواړي چې زه طلاقه نه سمه، دلته خاوند ورته وایي زه به دې د کور پسې واخم طلاق به درکم، دا ورته وایي رایه که نو څه چې طلاق راکوي رایه که طلاق نو څه دی. دلته دا بل دونه بېوقوفه دونه غیرتمند دی هغه وایي ځه پر ما په 3 طلاقه طلاق کوي ورسه ورونه دې راوبوله چیش دې چین جوړه کړه. او بیا تر ټولو زیات چې ژاړي هغه خاوند د کوروالا ژاړي، بل څوک نه ورسره ژاړي. ستا د لاسه پیښه سوله، زه ګوره په خشم راغلی وم په غوسه کې وم تر خوله مې یو توری ووتی، نو ته راولاړې شوې پر هغه تورې دې زه ودرولم چې ونه سه کله نه یې زموږ پښتانه خو ډېر غیرتمند دي. ما تل پښتانه مثال مې درکوي توپنچه ګرځوي یا چاړه ګرځوي یا خنجر ګرځوي، نو کله پر معمولي خبره باندې دی راولاړ شي توپنچه راوباسي، خنجر راوباسي، چاړه راوباسي. کساب نه دی کساب، ته ورسه پر یو پاو غوښه به ستا ورسره دعوه سي نو یو دونه چاړه در پسې راواخې هغه یې چې پلال کړی وایه سړی یو پاو غوښې دا دونه چاړه څه پکې پر دونه غوښ خو سړی ولاکه پر چا هغه د 100 روپۍ چپلکه راواخلي دا ته څه پکې. نو خو پښتون دی غیرتمند دی چاړه یې راواخسته بیا څوک پر چا توپنچه راوکاږي. زه الحمدلله ناخون کټ هم نه ګرځوم یو چاکو نه ګرځوم چې یاره انسان دی خامخه نه په هغه لوی رب به ټالیږي که بچاو شي ټیک د کني په خپله توپنچه به خپل نه مري چې خلک یې هم راکوي ګولۍ هم ورسره راکوي لیسنس هم ورسره راکوي نیکو ما ته واره نه خوري. نو دلته پښتانه چې دی هغه پر چا توپنچه راوکاشي دی خو غیرتمند دی دی خو بیا په مشتو کې بیا هغه ډېر عزتمن یې چې څو مړې کړي وایي دا بدیداره دی څو بدې یې کړي دي د بدیداره زو دا دوژخي دی الله او رسول و دې ته دوژخي ویلی ته ما ته غټوې دی پر چا توپنچه راوکاږي توپنچه چې راوکاږي اوس خو دی توپنچې ته وتړل سولو بل ورته وایي که رښتیا مور راوړی وې نو ونه سټک که رښتیا مور راوړی وې کنداریان وایي که رښتیا مور راوړی وې نو ونه څه وار وکړه اوس یې ورته وتړی غریب دی نو که وار نه وکړي بیرته توپنچه په جیب کړي نو بده خبره نه ده. نو دلته دا ښځه سړی و دې ته وتړي نو که رښتیا ونه سړی وې راکه طلاق راکه صحیح سلو. نو دلته به دی نه ورته وایي چې سړی خو دې بې وقوفه چاړو خنجر و توپنچه یې پر نه څه راوکښل نو یې مور ته تړه دلته سړی دی بې وقوفه اوس یې د طلاق خبرې خولې له راغلي نو یې مور ته تړه صحیح سلو. نو اوس چې کله یو سړی راولاړ سي
ښځه په چا طلاقوي دا دغه شیطان دی. شیطان مبارک الله څه ویل دی؟ دا هم هغه سړی دی، دا هم هغه سړی دی. او بیا چې کوم سړی پر دا لاره روان دی د طلاق، هغه هم د شیطان رقم دی. الله دې هر مسلمان وساتي. دونه ډېر طلاقونه دي، غمونه ګرد زما پر سر دي.